آیا فرانچایز بزنس یا فرانچایز بزنس موډل د تاسو لپاره مناسب دی؟ په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د فرانچایز بزنس یا د فرانچایز کاروبار په هکله خبرې وکړم. دا چې فرانچایز بزنس کوم بزنس ته ویل کېږي او کله چې موږ وغواړو فرانچایز بزنس یا کاروبار پیل کړو کومې پوښتنې باید موږ د ځان څخه وکړو. فرانچایز بزنس د هغه کسانو لپاره مناسب دی یا غوره دی چې نه غواړي له صفر څخه پیل وکړي، غواړي داسې یو بزنس ولري چې د هغې ټول سیستم جوړ وي. راځم دې ته چې فرانچایز بزنس موډل یا فرانچایز بزنس کوم بزنس ته ویل کېږي یا څنګه بزنس دی. تاسو باید ډېر داسې بزنسونه یا کاروبارونه لیدلي وي کله چې په یو ځای کې رامنځته شي د هغې ټول سیستم جوړ شي او د هغې څخه وروسته هغه مختلفې څانګې جوړې کړي. لکه سټاربکس په امریکا کې کله چې رامنځته شو اوس په ټوله نړۍ کې تیت شوی دی. په هر ښار کې او په هر ځای کې تاسو کولی شئ د سټاربکس څانګه ووینئ. آیا د سټاربکس څانګه خپله سټاربکس هم هلته را جوړه کړې ده که یو بل چا د هغې نمایندګي راوړې ده، د هغې فرانچایز یې اخیستی دی. یا د مکډونالډ رسټورانټونه به تاسو لیدلي وي. یا دې ته ورته نور په افغانستان کې چې کومې څانګې دي د بعضې لویو شرکتونو، مثلا کوکاکولا په افغانستان کې تولیدېږي، فرانچایز یې له چا سره دی؟ آیا خپله کوکاکولا په افغانستان کې تولید لري که یو بل شرکت د هغې څانګه اخیستې د هغې فرانچایز یې اخیستی دی؟ راځم هغه پوښتنو ته چې تاسو باید د فرانچایز بزنس څخه مخکې له ځان څخه وکړئ. یعنې کله چې تاسو فرانچایز بزنس شروع کوئ کومې پوښتنې باید له ځان څخه وکړئ. لومړۍ پوښتنه باید له ځان څخه دا وکړئ چې آیا تاسو غواړئ چې د داسې یو سیستم تابعیت وکړئ چې هغه مخکې له مخکې تجربه شوی دی، د هغې سیستم مخکې له مخکې جوړ شوی دی. یعنې هغه اصول هغه قوانین چې د یو بزنس لپاره مخکې له مخکې تعیین شوي دي چې په دې شکل سره تاسو باید دغه بزنس وکړئ. کله چې موږ تاسو دغه څانګه درکوو آیا تاسو غواړئ د یو سیستم څخه تابعیت وکړئ؟ مثلا تاسو په افغانستان کې غواړئ د سټاربکس څانګه راوړئ، هغوی تاسو ته خپل قوانین وړاندې کوي، خپل شرایط تاسو ته وړاندې کوي، خپل سیستم تاسو ته بیانوي. تاسو غواړئ د هغې سیستم پلویتوب وکړئ، د هغې سیستم چې هلته دی په امریکا کې یا په نورو هېوادونو کې هغه په همغه شکل سره په افغانستان کې هم پیاده کړئ. که ځواب مو ووي او داسې یو سیستم چې مخکې له مخکې بل ځای تجربه شوی دی غواړئ افغانستان ته یې راوړئ، بیا نو تاسو کولی شئ دغه بزنس پیل کړئ. دوهم دا چې تاسو هغه ثابت لګښتونه چې په لومړي سر کې د یو فرانچایز لپاره ورکول کېږي هغه تاسو لرئ او که یې نه لرئ. ډېر بزنسونه کله چې تاسو ته یوه څانګه درکوي هغوی تاسو څخه حق غواړي. مثلا تاسو ته وایي چې په دومره اندازه پیسې باید تاسو موږ ته راکړئ چې تاسو موږ دغه څانګه درکړو، او یا تاسو ته وایي چې په دومره اندازه د تاسو عواید باید تاسو موږ ته راشي. که چېرې تاسو ځواب ووي تاسو کولی شئ د فرانچایز بزنس موډل شروع کړئ، ځکه چې د ډېر حده فرانچایز بزنسونه چې کوم دي هغه لومړنی حق لري، هغه د امتیاز حق لري. مثلا تاسو په افغانستان کې کوکاکولا تولیدوئ، کوکاکولا تاسو څخه پیسې غواړي چې تاسو دغه اجازه درکوو یا تاسو ته موږ د سټاربکس د قهوې اجازه درکوو، ټول سیستم په اختیار کې درکوو، تاسو باید دومره پیسې موږ ته راکړئ. د هغې څخه وروسته تاسو کولی شئ چې تاسو دغه بزنس پیل کړئ. او د هغې څخه هاخوا بعضې تجهیزات په کار کېږي، بعضې وسایل په کار کېږي چې تاسو باید د هغې لپاره هم پیسې ولرئ. درېیمه پوښتنه چې تاسو باید د ځان څخه وکړئ هغه دا ده چې آیا تاسو غواړئ په دوامداره توګه د یوه چا لارښود ته اړتیا ولرئ، ځکه چې تر ډېره حده پورې فرانچایز بزنسونه چې دي هغه تاسو ته لارښود درکوي، تاسو کارکوونکو ته ټرینینګونه درکوي او دغه ټرینینګونه باید تاسو په دوامداره شکل سره تعقیب کړئ. داسې نه کېږي چې تاسو د یوه ځای څخه څانګه راوړئ، د یوه ځای څخه فرانچایز راوړئ او بیا دلته خپله فورموله ولرئ، خپل سیستم ولرئ، خپل کاروبار ولرئ. هغه بیا په تاسو باندې مقابل لوري په تاسو باندې دغه بزنس بندوي، دغه امتیاز له تاسو څخه اخلي. بلکې تاسو باید د مقابل طرف ټرینینګونه د مقابل لوري کوم لارښودونه چې د هغه باید تاسو ټول عملي کړئ. وروستۍ پوښتنه چې باید له ځان څخه وکړئ هغه دا ده چې آیا غواړئ چې په چټکه توګه پرمختګ وکړئ، ځکه چې فرانچایز بزنسونه عموما چې دي سیستم یې ټول جوړ وي، تبلیغاتو سیستم یې جوړ وي، د مارکیټینګ سیستم یې جوړ وي، د بشري سرچینو سیستم یې جوړ وي، هغه فورموله چې د یو محصول لپاره یا د یوې خدمت لپاره استفاده کېږي هغه ټول ازمایښت شوي وي، جوړه شوې وي او وروسته له هغې څخه تاسو ته په اختیار کې درکول کېږي. او کله چې تاسو هغه بزنس پیل کړئ، هغه کار پیل کړئ، تاسو ډېر چټک پرمختګ کوئ، ځکه هغه مخکې له مخکې ازمایل شوي وي. یعنې سټاربکس هغه مخکې له مخکې په امریکا کې ټول تجربه کړي وي چې تاسو باید مثلا په کومه اندازه قهوه واچوئ، په کومه اندازه باید تاسو اوبه ور واچوئ او په کومه اندازه باید تاسو هغه پرېږدئ تر څو پیرودونکي ته چمتو شي. او پیرودونکی کله چې تاسو قهوه خانې ته راشي څومره باید صبر وکړئ تر څو قهوه هغې ته کېښودل شي. او دې ته ورته ټول سیستمونه تاسو ته په اختیار کې درکول کېږي او تاسو بیا ډېر چټک پرمختګ کوئ. که چېرې تاسو دغه ټولو ځوابونو ته ځواب ووي تاسو کولی شئ چې فرانچایز راوړئ او همدارنګه تاسو کولی شئ چې یو بزنس شروع کړئ، یو مرکزي سیستم ورته جوړ کړئ، د هغې څخه وروسته تاسو فرانچایز څانګې جوړې کړئ. زه تر ډېره پورې له دې سره موافق نه یم چې تاسو د نورو هېوادونو څخه برانډونه راوړئ دلته او دلته تاسو څانګې جوړې کړئ، ځکه د افغانستان څخه بیا پیسې وځي. تاسو کوښښ وکړئ چې په افغانستان کې نوي برانډونه جوړ کړئ، نوي مفکورو باندې کار وکړئ، کولی شئ د بهر څخه یې کاپي کړئ، افغاني هویت پکې ور داخل کړئ او د هغې څخه وروسته تاسو کولی شئ چې هغه څانګې د افغانستان په ښارونو کې د افغانستان څخه بهر تاسو کولی شئ چې د فرانچایز په شکل سره هغې ته پرمختګ ورکړئ. که چېرته غواړئ تاسو ته د فرانچایز په هکله نور معلومات وړاندې کړم، ډېر جزئیات ورکړم، تاسو کولی شئ ماته په کومنټ کې ولیکئ چې په دې هکله نورې ویډیوګانې هم د تاسو لپاره جوړې کړم. تر بلې ویډیو پورې مو په الله جل جلاله سپارم.